بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زموږ ستاسو د درس کتاب دی مبادئ الصرف. دا کتاب د دکتور احمد محمد سعید السعدي لیکنه ده چې په دغه تاریخ چې دلته تاسو وینئ، په دې تاریخ کې په دمشق کې سوریې په پلازمینه کې دلته لیکل شوی او چاپ شوی دی. نو د دې درس دغه اول عنوان دی ماذا ندرس في علم الصرف. په علم صرف کې څه شی موږ لولو، نه د علم صرف موضوع بحث څه شی دی او دی په کومو شیانو کې غږیږي. نو دلته مثالونه راوړي دي. لومړی شمېره: احب الطالب الذي يدرس. زه هغه طالب خوښوم چې درس وایي، لوستل کوي. دا الامثله د مثال جمع ده. دویم مثال: سأذهب هذا اليوم الى المدرسة. زه به همدا ورځ ښوونځي ته ځم. دریمه شمېره: ليس الاجتهاد بالكلام بل هو بالعمل. زحمت ایستل په خبرو نه دي، زحمت ایستل په خبرو نه وي، بلکې هغه په عمل دی. مثلا الشرح یعنې د دغه خبرو تشریح. نو اوله خبره دا ده چې علم النحو و علم الصرف اخوان. د نحوي علم او د صرف علم سره وړونه دي، یعنی یو له بل سره مرستندویان دي، یو د بل مرسته کوي، یو له بل سره اړیکې لري. لا يفهم النحو من لم يفهم الصرف. فنحو هغه څوک نشي پوهېدلی چې په صرف نه یې پوه شوی. لا يفهم النحو نه پوهېږي په نحو من هغه څوک لم يفهم الصرف چې نه یې پوه شوی په صرف. او دریمه خبره: لا يفهم العربية من لم يتعلم علم الصرف. په عربي هغه څوک نه پوهېږي چې صرف یې نه وي زده کړي. حتی په دغه قانوني عربي باندې هغه عربان چې دغه علم صرف یې نه وي ویلي، ننني عربان په عربي کې غلطیږي، د ګرامر د لحاظه غلط غږیږي. لكن ماذا ندرس في الصرف؟ پوښتنه دا ده چې په صرف کې څه شیان لولو. دا یو. وبل وما الفرق بين علم النحو وعلم الصرف. او فرق څه شی دی په منځ کې د علم نحو او د علم صرف، د دوی ترمنځ توپیر څه شی دی. نو دی اوس دا شیان راته ښیي. اول وایي علم الصرف. الصرف علم دراسة الكلمة العربية قبل أن تدخل في الجملة. صرف وایي علم د لوستلو د عربي کلمې دی مخکې چې داخل شي دا کلمه په جمله کې. یعنې صرف د عربي کلمه څېړي په هغه انفرادي حالت کې، مخکې تر دې چې دا کلمه جملې ته داخل شي په دا انفرادي حالت کې څېړي. د مثال په توګه صرف دا راته وایي چې ماضي معلومه ثلاثي مجرد پر فعله وزن وي، د حرف اول مفتوح وي، مضموم نه وي، فعله وزن باندې نه وي، او اسم فاعل د ثلاثي مجرد پر فاعل وزن وي، اسم مفعول پر مفعول وزن وي، اسم علی پر مفعل یا مفعال یا مفعله وزن وي. دغه انفرادي کلمات، دغه انفرادي حالت یې راته ښیي. اوس نو بیا چې په جمله کې داخل دي چې دغه مثلا کاتبون اسم فاعل دی، دا بیا هلته په جمله کې ته مفعول به کاروي، د حال په توګه یې کاروي، د مبتدا په توګه یې کاروي، د خبر په توګه یې کاروي. هغه بیا د نحوې کار دی. ګورئ وایي النحو علم دراسة الكلمة العربية. او نحو بیا علم د څېړنې او د لوستلو د عربي کلمې دی
بعد ان تدخل فی الجمله، وروسته تر دې چې دغه کلمه داخل شي په جمله کې. مثلا صرف دا راته وښوده چې دغه کاتبن خو اسم فاعل دی، دا صيغه یې راته وښوده، دا منفرده یوازینۍ کلمه یې راته وښوده چې دا کاتبن اسم فاعل دی. اوس نو نحو ته چې بیا راسو، اوس نو کاتبن ته په جمله کې که غواړې چې دی مبتدا وکاروې څنګه بیا کاروې، که فاعل وکاروې څنګه بیا کاروې. نو نحو راته وایي چې که ته غواړې فاعل یې وکاروې د ده مخکې به فعل راوړي، داسې به چې جاء الکاتب، دا کاتب راغلی، جاء فعل کاتب فاعل، نحو بیا داسې راته ښیي. صرف خو صرف دا راته چې دا کاتب اسم فاعل صیغه ده. اوس نو بیا وایي که دغه د اسم فاعل صیغه ته غواړې خبر یې وکاروې، نو بیا به وایي چې محمود کاتب، محمود کاتب دی، لیکوال دی. محمودون مبتدا مرفوع او کاتبون خبر مرفوع، مبتدا او خبر چې سره یو ځای کې یوه جمله اسمیه ځینې جوړېږي. نو نحو بیا هغه په جمله کې د کارولو طریقه راشي. او دارنګه مسرور خوشحاله، دا صرف راته ښیي چې د سر یسر څخه اسم مفعول صیغه دا مسرورون وزن جوړېږي. اوس نو بیا چې په جمله کې کاروي، مثال په توګه ته خبر کاروي الطالب مسرور، طالب خوشحاله دی، نو مخکې طالب راوړي بیا مسرور خبر ورته کاروي. او که حال کاروي مثلا خرج الطالب من الاداره مسرورا، طالب له ادارې څخه راوتی په داسې حال کې چې خوشحاله. دلته بیا مسرورا وایي منصوب بیا وایي په آخر کې بیا زورونه کاروي، زور بیا په آخر کې کاروي. نو دا نحو بیا دغه په جمله کې د کارولو طریقه راشي او صرف یې هغه انفرادي حالت راشي. زه یې داسې مثالونه کله کله یادوم، دا صرف لکه دا څوک چې خښتې جوړوي یا دا بلوکې جوړوي چې هغه سمنټو څخه لکه خښتې داسې شیان جوړوي، د صرف وظیفه دغه ده. د نحو وظیفه بیا د مهندس یا انجینر د بنا وظیفه ده چې دا خښتې سره وډي. صرف خو لکه دا قالب بند چې دا د خښتو قالب والا دا خښتې جوړوي، یوه خښته راته جوړوي. او نحو بیا د وډلو طریقه راته ښیي چې دا څنګه سره ووډل شي چې بیا یو ښه کوټه او ښه بلډینګ او ښه ماڼۍ ځینې جوړه شي. نحو د کلماتو د وډلو یو ځای کولو طریقه راښیي. هغه د نحوي تعریف دی، نحو قانون تألیف الکلام، نحو د کلام جوړونې قانون دی، هغه د جملې جوړونې قانون راښیي. او صرف د انفرادي کلماتو د کارونې طریقه راښیي. نو صرف لکه هغه څوک چې خښتې جوړوي یا بلوکې جوړوي، او نحو لکه بنا او انجینر دغه د خښتو د وډلو د دیوالو د خونې او د ماڼۍ جوړولو طریقه راښیي. نو دی اوس وایي احب، دغه احب په ماضي صیغه ده، نه احب مضارع متکلم صیغه ده. دا احب وایي یدرسها علم الصرف، دا علم صرف دا احبو تنها راته ښیي چې دغه د احب یحب متکلم مضارع صیغه احب ویل کېږي. احب یحب مضارع متکلم منفرد صیغه احب ویل کېږي. او دا بیا وایي احب الطالب، زه طالب خوښوم. دغه قدر چې داسې جمله یې جوړه کړي، وبښئ دا رنګ یې تر هغه مطلوب څخه زیات شو. احب الطالب، زه طالب خوښوم. طالب خوښوم اصل دا د زه ترجمه نه ورته کېږي، طالب خوښوم. دا وایي یدرسها علم النحو، د دې لوستل بیا علم النحو کې، ځکه دلته جمله شوه احب فعل مضارع متکلم انا پکښې مستتر دی، هغه فاعل، الطالب مفعول به، نو فعل مضارع د خپل مستتر فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه د جمله شوه. نو چې جمله شوه د دې لوستل یو څېړنه بیا څوک کوي؟ علم نحو. نو اوس نتیجه داسې راښوي فعلم الصرف يدرس الكلمة المفردة قبل أن تدخل في جملة مفيدة. نو علم صرف لولي او څېړنه کوي، دا درس څېړنې ته وایي، درس څېړنه کوي د مفردې کلمې چې یوازې وي
مخکې تر دې چې مفیده جمله کې داخل شي. نو علم صرف وای درس څېړنه کې د مفردې کلمې مخکې تر دې چې په جمله مفیده کې داخل شي. وعلم النحو يدرس الكلمات داخل الجمله. او علم نحو بیا درس څېړنه کوي د کلماتو، البته هغه یوه کلمه نه، هغه کلمات خو جمله ده، لږ تر لږه دوې کلمې باید وي، هغه داخل الجمله، په داخل د جملې. داخل د جملې نو څه مطلب؟ ای بعد ترکیبها مع الکلمات الاخرى، یعنی وروسته د ترکیب یو ځای کېدو د هغه کلماتو د نورو کلمو سره فی جمله مفیده، په مفیده جملې کې. مفیده جمله یعنی فهم ورکوونکې. دا فایده په دې ځای کې د دوی مطلب دا چې فهم سړي ته ورکوي. کله کله زه طالبانو ته وایم چې چاته وایي چې احترق بیتک، دا جمله مفیده ده، کور دې وسوځېدی. یا ماته ابوک، پلار دې مړ شو. مفیده خو نو په دې کې څه ګټه شته؟ نو مفیده د ګټې په معنا نه ده، د نافعه په معنا نه ده، بلکې د فهم ورکوونکې په معنا ده. فایده تامه چې ورته وایي، نه یعنې سړي ته بشپړ فهم ورکوي. دغه د ربح او د ګټې معنا نه لري هلته د نحو کې د مفیده. او بله خبره دا کوي، وحرکت الحرف الاخیر، او حرکت د وروستني حرف فی الکلمة العربیه، په عربي کلمه کې تأتي من النحو، دا د نحو څخه رامنځته کېږي. یعنی نحو چې د نحوي قانون چې کلمه داخل شي، جملې ته چې داخل کړه، پر آخر باندې حرکت ظاهریږي. مثلا دی اوس دلته مثال شي اذهب، دا چې اوس تنها دا کلمه وای، نو آخر ته پیش نه ورکړي، ځکه عامل یې نشته چې ته پیش ورکړي. اذهب کې خو لا په هر حال دا اليوم اوس چې بل عامل نه ورسره، نو آخر ته نه د زبر ورکولو حق لري، نه د پیش ورکولو حق لري، نه د زیر، ځکه چې هېڅ عامل یې نشته. نو اليوم دا ساکن به وای، المدرسه ساکن به وای. وهذه كلمات لا حركة في آخر حرف منها. دا لکه زموږ په پښتو کې چې وایي مدرسه، اليوم پښتو کې موږ اليوم او اليوم نه وایي. وهذه كلمات لا حركة في آخر حرف منها. وایي دا داسې کلمات چې هیڅ حرکت نشته په آخر د حروفو کې د دوی، په آخر د هیڅ حرف کې د هغوی. ولې؟ لأنها لم تدخل في الجملة، ځکه دا جملې ته نه دي داخله شوي. اوس چې جملې ته راوړي، سأذهب اليوم إلى المدرسة، زه به نن ورځ مدرسې ته ځم. وبخښئ، وایي چې داسې یو ځای کې سره سأذهب اليوم إلى المدرسة، زه به نن ورځ مدرسې ته ځم. صارت هناك حركة على آخر كل كلمة، نو دلته وګرځېدی حرکت پر آخر د هر کلمې. ولې؟ لأنها دخلت في الجملة، ځکه دا کلمات په جملې کې داخل شو. مثلا دا اليوم دلته ځکه موږ منصوبه چې دا سین خو هغه سین استقبال وله، اذهبو فعل مضارع متکلم، انا پکښې مستتر، یعنی په نیت کې د متکلم د مستتر مطلب دا دی، دا یې فاعل، لکه په پښتو کې چې ځم، نو یعنی زه ښه. او دا اليوم بیا دا مفعول فیه ظرف زمان د اذهبو دپاره، یعنی دغه نن ورځ ځم، په دا نن ورځ کې زه سفر کوم. سأذهب اليوم، نو زه ځم دا نن ورځ، د اليوم د اذهبو دپاره مفعول فیه ظرف زمان دی. نو دا عامل پیدا شو، دا اذهبو عمل پکښې وکړي، هغه ته نصب ورکړي. الی حرف جر، المدرسه مجرور په دغه الی سره، نو الی د جر عامل دی، مدرسې ته جر ورکړي، ځکه دلته اوس عامل پیدا شو او دا حرکات پیدا کړه. نو وایي فالنحو يدرس الجملة، نو نحو درس څېړنه د جملې کوي. ويحدد حركة الحرف الأخير، او مشخص کوي
ټاکي حرکت ده وروستني حرف في كل كلمة منها په هره کلمې کې دا وي. اما الصرف او هر څه چې صرف دی نو فنعرف به حرکت كل حرف في الكلمة نو موږ پیژنو فنعرف به نو پیژنو د هغه په مرسته حرکت د هر حرف په کلمې کې الا الحرف الاخيره پرته د وروستني حرف ځکه دا وروستنی خو تغییر شو هغه د عامل په وجه تغییر شو د کلمې اصلي حرکت نه دی لکه دا زموږ په پښتو کې ګوره محمد احمد دا وایو یعنی دا نور حرکات وایو خو د محمد د دال حرکت نه وایو عربي کم تر څو کلمه جملې ته داخل نشي عامل ورسره یو ځای نشي ان یا حرف جر یا بل شي نو هغه اخر باندې حرکت نه واقع کیږي. دا چې وایي د کلمې د هر حرف حرکت صرف شي په مشتقي کلمې خو بالکل دا واضح خبره ده. اسم فاعل حرکات راشي چې د ثلاثي مجرد اسم فاعل داسې وزن فاعل وزن کاتب اول حرف به مفتوح بیا به ورپسې الف بیا به مکسور حرف او اسم مفعول دا وزن مثلا اسم اعلی به دا وزن اسم تبذیل به افعل وزن د مشتقات ټول حرکات چې صرف راشي دا خو واضح خبره ده. اما د غیر مشتقات دا که څه هم صرف ټول حرکات نشي خو وزن یې راته ښیي مثلا عراق پر وزن ده فعال دی که څه هم دا د صرف بحث نه دی چې دغه عین په کسره ده که په فتحه ده که په ضمه ده هغه خو باید د لغت د معجم څخه زده کړو لیکن بیا دغه صرف وزن ته اچي د وزن په لحاظ نو باید چې د ټولو حرکات دی راته شي په مشتقي کلماتو کې خو دا واضح دی چې د ټولو کلماتو د ټولو حروف حرکات صرف راشي په غیر مشتقي کې هم دا چې دی وزن کوي نو هغه حرکات بیا هم دی راشي. النحو يدرس الجمله نحو درس څېړنه د جملې کوي. الصرف يدرس الكلمه صرف د کلمې څېړنه کوي. تاسو ګورئ دغه خبرې موږ ته څو واره تکرار شي په بېلابېلو طریقو. قرآن کریم طریقه هم دا ده چې وایي ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل په دې قرآن کې هر ډول مثالونه سره اړولي دي د مخاطب د پوهاوي لپاره بېلابېلې طریقې باید وکارول شي. نو دا هم اوس ګوره بېلابېل طریقې راته کاروي تر څو تر پایه موږ پوه کړي چې اصل خبره څه شي ده. النحو يحدد حركة الحرف الأخير في الكلمة نحو مشخص کوي حرکت د وروستني حرف په کلمې کې مثلا اخر چې فاعل وي اخره پیش لري چې مفعول اخره زبر لري چې مضاف الیه یا مجرور په حرف جر نو اخره زیر لري نحو دغه اخري حرکات راته شي. البته دا یو شی یاد لري چې د نحو مقصد یوازې اخري حرکات ښودل نه دي دا به ان شاء الله په نحو کې ووایو. نحو کې نور مقاصد هم شته دا موږ ته چې یوازې وایي چې یوازې دا د اخري حرف حرکات په پیژندل کېږي یوازې دا نه ده نور مقاصد هم لري معنا هم د نحو څخه زده کېږي خو دا یو د وظایفو څخه دغه ده. الصرف يحدد حركة بقية الحروف في الكلمة صرف مشخص کوي ټاکي حرکت د نور حروف په کلمه کې مثلا کاتبون د بعض حرکات لپاره د نور ټول د کاتبون د اسم فاعل حرکات صرف راته شي. اوس د دې مثال راوړي دلته اوس دغه زیدون زید دی تنوین خو دوی نه دی ورکړی دغه څه عام طور په تنوین خو دوی خالي د ضمه او فتحه وایي. دلته اوس اول حرف یې ګوره د کرښه سره کرښه دوی راوړي چې اول حرف یې څه دی فتحه ده د دې فتحې لوستل څوک فتحه د چا وظیفه ده چې د فتحه راته مشخصه کوي وایي یدرسها علم الصرف دا فتحه علم صرف لولي د فتحې څېړنه د فتحې بحث علم صرف کې چې وایي زید پر وزن د فعلون دی زیدون پر وزن د فعلون اول مفتوح دی دا د وزن په لحاظ د زید بحث کوي مابین یې دغه مابین حرف یا دلته کرښه ورکړې ده سکون دا هم
څوک بحث کوي کم علم من اهتمام علم سره دا هم ده هغه توجه یا د غم خوړنې د علم صرف یعنی دا هم دې ته توجه او پاملرنه علم صرف کوي. اخر دال باندې څه ده ضمه نو د دې بحث څوک يحددها علم النحو دا علم النحو محدود او ټاکي محدود کوي او ټاکي یعنی مشخص کوي. سؤال پوښتنه هل يدرس علم الصرف جميع كلمات اللغة العربية؟ تدې ځای خو راته وښودل چې صرف د کلمې ټول حرکات راته ښیي پرته د اخري حرکات دغه د مفردې کلمې څېړنه راته کوي وزن یې راته ښیي او حرکات یې راته ښیي. انفرادي کلمه چې د اسم فاعل څنګه جوړیږي اسم مفعول څنګه جوړیږي ماضي معلومه د ثلاثي مجرد څنګه جوړیږي مضارع معلومه څنګه جوړیږي ماضي مجهوله څنګه جوړیږي اسم اعلی اسم تفضیل دا څنګه جوړیږي دا راته ښیي. دا انفرادي کلمات چې راته ښیي آیا د عربي ټول انفرادي کلماتو څخه صرف بحث کوي؟ هل يدرس علم الصرف جميع كلمات اللغة العربية؟ آیا علم صرف د عربي لغات ټول کلمات لولي؟ جواب لا نه هو يدرس الأسماء التي تتغير حركة الحرف الأخير فيها. وای دا صرف لولي هغه اسمونه چې تغییر کړي حرکت د وروستي حرف په هغه کې عند تغیر موقع الكلمة په وخت د تغییر خوړلو کې د موقع د کلمې فی الجمله په جملې کې چې دا موقعیت په جمله کې تغییر وخوري او حرکت تغییر ورسره خوري حرکت تغییر ورسره دغه کلمات دا تغییر خوړونکي کلمات چې موږ تاسو معرب ورته وایي د دغه بحث کوي. کوم کلمات چې البته په اسماء کې هغه اسماء چې اخره تغییر خوري یعنی په اسماء کې یوازې د معرب اسمونو بحث کوي فعل به معرب او مبني کې فرق نه کوي اسماء کې یوازې د معرب اسمونو بحث کوي. یعنی يدرس الاسماء التي تتغير حركة الحرف الاخير فيها د څېړنه کوي د هغه اسماء چې دغه د وروستني حرف حرکت په هغه کې تغییر خوري په وخت کې د تغییر د موقع په جمله کې. مثال جاء زید جاء فعل زید فاعل دلته زید د فاعل په موقع کې واقع شوی اوس مرفوع دی اخري فعل لري. رأيت زيدا زید مې ولیدی رأي فعل تو ضمیر مبني فرزمه په محل کې د رفع فاعل زیدان مفعول به منصوب دلته موقع تغییر خوري حرکت هم تغییر خوري موقع تغییر دا معنی چې مخکې فاعل اوس مفعول شو. مررت بزید تر زید تیر شم کوم ځای چې دی ناست تر هغه ځای ته تیر شو نو دلته دا مرر فعل تو فاعل به حرف جر زید مجرور فبا علامه د جر کسره دلته بیا موقع نور تغییر وخوړي دا مفعولي حالت څخه مجروري حالت ته راغی ملکي حالت ته راغی. د اسمونو څخه دغه چې اخره تغییر کړي چې موږ تاسو بل ځای معرب او اسم متمکن ورته صرف د دغه اسماء بحث کوي. اما الاسماء التي لا تتغير حركة الحرف الاخير فيها او هر څه چې هغه اسماء دي کوم چې تغییر نه خوري حرکت د ورستنی حرف هغه کې ابدا هیڅ کله تغییر نه خوري فعلم الصرف لا يدرسها نو علم صرف دا هغه درس څېړنه نه کوي. مثال الطالب الذي کوم چې نو طالب خو اسم معرب دی دا الذي چې اسم موصول دی دا تغییر نه خوري دا په سره رنګ چې لیکلی دی د دې څخه بحث صرف نه کوي دا سره رنګ والا څخه. سأذهب هذا اليوم زه به دا ورځ ځم زه به په همدې ورځ کې سفر کوم دغه اليوم څخه بحث کوي دا دلته دوه اسمونه دي یو هذا دی او یو اليوم دی دا اسمونو بحث اوس موږ کوو. د هذا چې په سره رنګ لیکلی دی دا اسم اشاره ده اسم اشاره او الذي چې اسم موصول دی دا د مبنیاتو څخه دي د دې مبنیاتو څخه صرف بحث نه کوي.
بل هو بالعمل، بلکې دا زحمت په عمل سره دی. دا هو هم ضمیر دی، دا هم د مبنیات څخه دی، په سره رنګ چې لیکل د دې څه صرف بحث نه کوي. مبنیات خو به انشاءالله بیا ولولو، یعنې کوم اسمونه چې مبني دي د مبني اسم څخه صرف هیڅ بحث نه کوي، ځکه دا د صرف معنا خو تاسو پوهېږئ تغییر. نو کوم کلمات چې تغییر خوري د هغو څخه صرف بحث کوي، او کوم کلمات چې دغسې پر یوه خبره ولاړ وي، لکه خلک وایي د پښتانه یوه خبره ده، نو چې کوم دغسې پښتون طبیعته کلمات وي هغه مبني ورته وایي، د هغو څخه صرف بحث نه کوي، ځکه د صرف معنا د تغییر. د عربي کې صرف او تصریف ورته، په فارسي کې ګردان ورته وایي، پښتو کې اوړون یا اوښتل، اړول. نو دغه اوښتل و اړول دا په هغه کلماتو کې چې د آخره تبدیلي مني په هغو کې واقع کېږي. نو صرف د هغو بحث کوي، دا چې پر یوه حالت ولاړ وي، لکه پښتون چې پر یوه خبره ټینګ وي، د دې څخه صرف بحث نه کوي. وایي نسمي الاسماء التي، اوس دغه معرب و مبني راشي، وایي نسمي الاسماء التي يتغير آخرها، وایي موږ نوموو اسمونه التي کوم چې يتغير آخرها چې تغییر کړي اخر څه شی نوموو؟ اسماء متمکنه. اسماء متمکنه یعنی اعراب ته ځای ورکوونکي، معرب هم ورته وایي، متمکنه ورته وایي. دا نسمي الاسماء، دا الاسماء دا د نسمي اول مفعول دی، او اسماء دا دوهم مفعول دی. اسماء متمکنه بیا صفت دی، ځکه دا سمه یسمي دوه مفعول ته متعلق کېږي. مثلا واني سمیتها مریم، دا ها د سمیتو یو مفعول دی، مریم یې دوهم مفعول دی. وعلم الصرف لا يدرس من الاسماء الا الاسماء المتمکنه، او علم صرف نه لولي، څېړنه یې نه کوي د اسماو څخه پرته له هغه متمکنه اسماو څخه. متمکنه کوم ته وایي؟ التي نسميها في علم النحو، کوم چې نوموو یې موږ په علم النحو کې الاسماء المعربه، په معرب اسمونه یې موږ نوموو. فقط د دغو څخه بحث کوي، په اسمونو کې یوازې د معرب اسمونو څخه بحث کوي. اوس نو راځو فعلونو ته. فعلونو کې به د ټولو فعلونو بحث کوي، صرف هغه یو څو معدود فعلونه چې افعال جامده ورته وایي. افعال جامده بیخي لږ دي، لیسه و عسا و دغه چې یعنې یوه صیغه لري، یا ماضي لري، مضارع نه لري، یا امر لري، نورې صیغې نه لري، دغه ته افعال جامده وایي. نور عام فعلونو څخه بحث کوي، که ماضي که مضارع که امر، یعنې که مبني که معرب، د نور فعلونو څخه بحث کوي. یعنې په صرفو کې بیا د معرب و مبني مسله د فعل کې، پس د فعل معرب و مبني صرفو ته مطرح نه دي، خالي متصرف و غیر متصرف یا متصرف و جامد ورته مطرح دي. هر فعل چې گردان و اوړون قبلی ماضي و مضارع امر صيغې ته نقلیږي، که مبني که معرب بس صرف بحث کوي. وكذلك يدرس علم الصرف الافعال التي يكون منها الماضي والمضارع والامر. دارنګه بحث کوي علم صرف د هغه افعال څخه چې د هغه څه ماضي و مضارع و امر لري. تاسو ته معلوم ده ماضي و مضارع، ماضي و امر تل مبني دي، او مضارع بیا نور معرب دي، خالي دوه حالت کې مبني. نو صرف کما فعل مبني که معرب بحث کوي، صرف که جامد و چې یوه صیغه یې درلوده، مثلا ماضي یې درلوده مضارع نه درلوده، یا مثلا مضارع امر یې درلوده د نورې صیغې نه درلوده، هغه ته افعال جامده وایي چې یو څو معدود فعلونه د هغه بحث نه کوي، نور فعلونه د ټولو بحث کوي. مثلا وایي علم فعل ماض، دا فعل ماضي ده. يعلم فعل مضارع، دا فعل مضارع ده. اعلم فعل امر، اعلم بفعل امر دی. اما الافعال التي لها شكل واحد فقط، او هر څه چې هغه فعلونه چې یو شکل لري، یو شکل دا معنی چې د درو زمانو د یوې زمانې دپاره صیغه لري، مثل لیسه ماضي صیغه لري، هذه لا يدرسها علم صرف. دغه ډول فعلونه چې دي نو دا بیا علم صرف نه څېړي، لأن ليس فعل ماض، ځکه ليس خو فعل ماضي لا مضارع له ولا امر منه.
نه مضارع لري نه امر لري، نو دا چې دی جامد دی او اړوند صرف نه لري. د صرف موضوع خو دا ده چې د اړولو بحث یې کوي، او دی خو لکه پښتون پر یوه خبره ولاړ دی، نو د دې څخه دوی بحث نه کوي.